د ګازي او وسپنیزو تنورونو په راوتلو سربیره بیا هم د خاورین تنورونو بازار ګرم او پاخه شوي خواړه یې خوندور دي. خاورین تنورونه سره له دې چې په هیواد کې اوږده مخینه لري، ډېری خلک یې هم خوښوي او دا مینوال یې نه یوازې په یو ځانګړې سیمه پورې تړلي بلکې نږدې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د ډوډۍ پخولو لپاره له دې تنورونو استفاده کیږي. دا تنورونه خلک د یو خاص علاقې لپاره په خپلو کورونو او نانواییو کې لګوي او په دې تنورونو پخه شوې ډوډۍ د وسپنیزو او ګازي هغو په پرتله خوندوره ده. په نورو ولایتونو سربیره دا تنورونه په کابل کې هم خپل مینوال لري او په ډیرو ښکلو ډیزاینونو جوړیږي. د دې تنورونو د جوړولو لپاره هټیوال خاوره د ارغندۍ له څلور لارې راوړي او یا د خاوره له هر لحاظه د دغسې تنورونو لپاره مناسبه ده. یاد هټیوال وایي چې په دې وروستیو کې د خاورین تنورونو بازارونه د پخوا په پرتله لا ښه شوي او خلک یې د کورونو او نانواییو لپاره وړي. از این تندورسازی اگه 60 سال 70 سال میشه که تندورسازی میشه. آکش از ارغنده میره، از چوک ارغنده میره، از شکردره میره، از اینجا میره. خوب است، سودایشون صحیح است. میآید 4 نفر 3 نفر برشان میخرن. په دغه تنورونو کې مختلف ډوله ډوډۍ پخیږي چې له هغې جملې خاصه ډوډۍ، پرکۍ، سپاټي او د ازبکي ډوډیو بېلابېل ډولونه یادولی شو. ډیری کابل ښاریان د ښې ډوډۍ پخولو لپاره دا تنورونه پیري او پر نور هیوادوالو هم غږ کوي چې د نورو هیوادونو د ګازي او وسپنیزو تنورونو پر ځای دي د خپل هیواد خاورین تنورونه استفاده کړي. ما همی تندور میبرم از پغمان آمدیم که دمی نان پخته میکنن. کیفیتش یک بار دیگه ما برده بودم، تقریبا 3-4 سال است که ما را پیشنگیش استفاده میکنم. خاورین تنورونه که څه هم سخت جوړیږي خو د هټیوالو په خبره چې لوی تنورونه هر یوې 3-4 ورځې وخت نیسي او وړی د ورځې 3-4 جوړیږي. هټیوال بیا خوښ دي او وایي خلک یې خوښوي او د دوی کاروبار هم ښه شوی دی.